السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ویلکم بیک ټو بریا پښتو. اوس نن څخه وروسته به انشاءالله موږ او تاسې د کیو سکیل په سیریز باندې پیل کوو. کیو سکیلز فور سکسس د کیو سکیل په سیستم باندې، خو په دې کې به موږ یوازې ریډینګ سره اخلو. نو راځو فرست ریډینګ چې موږ او تاسې لرو هغه what kind of person are you، تاسې څه رقم شخص یاستئ. This week, Talk Magazine is asking people about themselves. وای دغه ونې د Talk Magazine چې دا د خلکو څخه پوښتنه کوي د دوی په اړه. Read each question and the two answers. وای هر یو سوال ولولئ او د هغې هغه دوه ځوابونه هم ولولئ. Which answer describes you? Check one for each question. کوم سوال تاسې ته شریکوي؟ هر یو ته صحیح سوال ټک مارک کوي. Are you a friendly person? آیا تاسې یو دوستانه شخص یاستئ؟ Yes, I'm very outgoing. هو زه ډېر زیات اجتماعي یم. I have a lot of friends. زه ډېر زیات ملګري لرم. And I like to meet new people. او زما خوښېږي چې نویو خلکو سره وګورم. James 18 کلن. I'm a nice guy. زه یو ښه هلک یم. But I'm not very talkative. مګر ډېر غږېدونکی نه یم. I have 2 or 3 good friends. زه 2 یا 3 ښه ملګري لرم. I talk to them a lot. زه له دوی سره ډېرې خبرې کوم. But with other people مګر د نورو خلکو سره I'm shy. زه شرمناک یم. Carlos 23. Are you interested in fashion? آیا تاسې په فیشن کې په سټایل کې دلچسپي لرئ؟ خوښېږي مو؟ I usually wear jeans and t-shirts. زه معمولا jeans پتلونونه and t-shirts یا خانکوکونه اغوندم. I don't care about people's clothes. زه د خلکو د کالو په اړه هیڅ فکر نه کوم. I'm more interested in someone's personality. زه یو چا په شخصیت کې زیاته دلچسپي څرګندوم. حسن 22. حسن 22 کلن. Clothes are important. کالی مهم دي. I like to dress well. زما خوښېږي چې ښه کالي واچوم. People say I'm very fashionable. خلک وایي چې زه ډېر سټایلي یم. Matt 21. 3. How tall are you? تاسې څومره قد لرئ یا څومره جګ یاستئ؟ I'm tall. وایي زه جګ قد لرونکی یم. About 6 feet and 3 inches. تقریبا 6 فوټه او 3 انچه. Or 192 centimeters یا 192 سنتیمتره. I play basketball for City University. زه د باسکټبال لوبه کوم د ښار د پوهنتون لپاره. Rob 22. I have 2 brothers. زه 2 ورونه لرم. They are both very tall. دواړه ډېر جګ قد لرونکي دي. About 6 feet and 5 inches. تقریبا 6 فوټه او 15 انچه. 198 centimeters. 198 سنتیمتره. But I'm only average height. مګر زه یوازې یو سط قد لرم. About 5 feet and 9 inches. تقریبا 15 فوټه او 9 انچه. Or 179 centimeters یا هم 179 سنتیمتره. David 19. Are you a neat person? آیا تاسې یو پاک شخص یاستئ؟ I don't have time to clean. زه وخت نه لرم د پاکوالي لپاره. I go to school. زه مکتب ته ځم. And I also have a part-time job. او زه نیمه ورځ وظیفه هم لرم. I'm always busy. زه همیشه مصروف اوسېږم. Katie 21. I can't study in a messy room. زه نشم کولی په یو ګډوډ اتاق کې درس ووایم. I'm very busy. زه ډېر مصروف یم. But I clean my room every day. مګر زه هره ورځ خپل اتاق پاکوم. Amanda 18. 5. Are you a serious or funny person? آیا تاسو یو جدي شخص یاستئ که یو ټوکي؟ I study a lot. زه ډېر درس وایم. So people think I'm very serious person. نو خلک فکر کوي چې زه یو ډېر جدي شخص یم. But I also like to have fun. مګر زما هم چندان خوښېږي چې خوند واخلم. Sarah 21. I love to laugh and tell jokes. زما خوښېږي چې وخاندم او ټوکې وکړم. Emma 24. What is your best subject in school? ستاسې د خوښې مضمون چې ده په مکتب کې؟ I'm good at math. زه په ریاضي کې ښه یم. It's my favorite subject. زما د خوښې مضمون ده. For some people د بعضې خلکو لپاره math is hard. ریاضي سخته اوسېږي. For me زما لپاره it is easy. اسانه ده. خالد 18. My best subjects are English and French. زما د خوښې مضامین چې دي انګلیسي او فرانسوي ده. I also speak Spanish. زه سپانوي ژبه باندې هم خبرې کولی شم. Pablo 17. Thank you for watching.